ورونو د قرآن شریف متعلق دتا یو څو خبرې عرض کومه. مال د الله د وینا او ستاسو له د اورېدو توفیق راکړي او مونږ ټولو له دې په الله عمل راکړي. قرآن د الله خبرې دی، د الله کلام دی. څومره چې د خدای ذات با برکت دی، د الله د ذات د برکتونو څه اندازه نشته. رونو دغه رنګې د الله کلام هم با برکت دی، د هغې د برکتونو هم څه اندازه نشته. دا قرآن زمونږ او ستاسو په منځ کې، زمونږ او د خدای په منځ کې یو واسطه ده. خدای خو نه مونږ لیدلی شو، نه مونږ خدای سره په دې دنیا خبرې کولی شو، او قیامت کې او جنت کې به انشاءالله بیا کوو که خیر. نه مونږ خدای په دې دنیا لیدلی شو، نه ور سره خبرې کولی شو، نه ور سره مجلس کولی شو، نه ور سره مشوره کولی شو، حالانکه زمون خالق او مالک او مونږ بندگان یو. د دغه خدای پاک او زمون په منځ کې چې لویه واسطه دغه قرآن شریف دی. فقها زمون لیکي وایي که چا قسم وخوړه چې ما سره به خدای خبرې کوي، دا قسم یې وخوړه چې ما سره به خدای خبرې کوي، وی دې د قرآن شریف راوالي او تلاوت دی وکړي، نو په دې قسم کې دې نه خانس کېږي، دې قسم کې رښتونی شو، ځکه دا د خدای خبره ده. اوس رونو زه چې تقریر وکم او خبرې وکم او بیا ما ته د دې ځای نه مولانا عبدالمالک صاحب مثلا ټلیفون وکړي چې هغه ستا خبرې خو د خلکو ډېرې خوښې کړې او یو بل ته یې بیانولې، نو زه به پې خوشحاله یم او که خفه یم وایه خوشحاله به. او که ما ته مولانا صاحب ټلیفون وکړي چې خلکو وی چې مړه دا څه ګډې وړې وي او ستا خبرو له توجه ورنه کړه، نو بیا به زه ویم چې خدایه دا هغه چارسدې د سر نه ورمنو ته رالم، څومره مزل مې وکړ او بیا هم زما دې خبرو له دوی توجه ورنه کړه، نو زه به خوشحاله یم که خفه جواب درنه غواړم. ولې به خفه یم؟ ویم چې هسې مې کړه وکړو، څومره محنت مې وکړو او څومره لرې ځای نه رالم او جهانګیر صاحب قاري صاحب خلک هم راغونډ کړل، خرچې یې وکړې او بیا هم زما دې خبرو د خلق واړو زما د خبرو تاړو پس سم نظر اون کتل، زه به خفه یم. دقه رنګې د الله د کلام خبرم ده، د خدای خبرې د قرآن شریف. که تاسو د خدای د قرآن شریف له د کلام له توجه ورکړه، مینه م ورسره وکړه، یو بل تم نقل کړ، هلکه ډېر ښکلی کلام دی، ډېر ښکلی قرآن دی، ډېر د عزت او د برکت کلام دی، ډېر ښکلی احکامات دي پکې، الله به څومره خوشحالی. او که تاسو د خدای د قرآن له توجه ورنه کې او که څوک درته وي راشه تلاوت وکړه د قرآن شریف، ته وایې مړه یو دا کار مې دی که نه هغې پسې به لاړ شو. سهار د تلاوت وختي ته وایې زه یاره دوکان له به لاړ شم، یاره پټي له به لاړ شم، نو الله به وایي په څومره لوی محنت مې دا قرآن شریف درته در رسولی دی. دا څه وړه خبره نه ده. حضرت جبریل علیه السلام زما نه وړي د حضور پاک ته او هغه بیا په وینو د حضور پاک په وینو مبارکو د امت ته رسېدلی دی او دی له څونه هجرتونه کړي دي او څومره جهادونه یې کړي دي او بیا هم دې مخلوق او دې قوم زما دې قرآن له توجه ورنه کړه. رښتیا ووایه الله به خفه وي بیا که خوشحاله به خفه به، نو موږ به الله خوشحاله ساتو که خفه به ساتو؟ چوک شوق سره ووایه خوشحاله به ساتو که خفه به ساتو؟ الله سره به مینه کو که به نه کو؟ بېشک به کو. ولې به خدای سره مینه کو؟ چې تاله څوک په جیب کې یو 100 روپۍ واچوي، څومره ستا ورسره مینه، یا په سوزکي کې او یا په چینچیا کې د هغه ځای نه ستا کرۍ ورکړي چې هغه هسې هم سټ وګرئ، ته داسې کې ورکړي. هلکه هغه خو سټ وګره ښه. ما وی که ما ته کتل دا دومره سلوټ دې ولې وکړه او د ورسره د اسمان په شان ټوپه مو وه، جګه دې ورسره وواله، یاره بلوړې زما کرۍ ورکړې، ډېر ښه سړی دی، زما کرۍ یې ورکړې ده. نو د 100 روپو د 50 روپو ښېګړه چې در سره څوک وکړي، نو چې هغه هسې ملقي نو ته ورته سلوټونه کې. او چې دا دومره لوی احسان مونږ سره رب العالمین کړی دی، نو مونږ خدای سره څه مینه وکړه؟ ژوند چا را کړی؟ نه نه د عقیدې خبره زه په تاسو زوتم، دا پار چا زوتم، نو ما له به شوق سره جواب را کوئ چې الله خوشحاله شي. ژوند چا را کړی دی؟
مرگ د چا په لاس کې دی؟ شوق سره چاته ملګري شوق سره وایه بچی چا را کړي دي؟ نور شوق سره اولاد چا را کړي دي؟ مسلمانی چا را کړي ده؟ دا خپل شکل چا را کړي دي؟ دا خشتان دامونه چا را کړي دي؟ د عزت چا را کړي دي؟ او دا کائنات چا پیدا کړي دي؟ او دا محمد مصطفی چا را کړي دي؟ ټول وایي صلی الله علیه وسلم. او دا خپل قرآن شریف چا را کړي دي؟ الله. رښتیا ووایه دا خدای د مینې لایق دی چې مینه ورسره وکړو که نه دی؟ مینه څه ته وایي؟ اوس غوږ کښېږده یو د مینې مثال در کوم او دویم د دې مینې په صله کې چې الله کم نتیجه او انعام ورکوي دا دواړه درته ښیم. فرعون نوم به تاسو اورېدلي د خدای لوی دشمن او فرعون دا دعوه کړې وه چې انا ربکم الاعلی وایي زه ستاسو لوی خدایم خبیث ورکوټې خدایم ځان یو دی لوی خدای زه ستاسو لوی خدایم لویه بادشاهي ده لوی پروټوکول دی او خلکو به ورته خدای او په غټو غټو چوراهو کې چوکونو کې اوس خو زمونږ د سیاسي لیډرانو بوتان لګېدلي اما د فرعون بوتان لګېدلي په لاره به چې څوک تل سر به یې ورته ښکته که خدای ورته وي او په کورونو کې ځان له واړه واړه د فرعون تصویرونه ساتلي وو ډانچې بوتان په کور کې به یې هغه ساتلي وو خلکو به سجدې ورته کول. په دې محل کې یو جینۍ اوسېدله زمونږ مفسرین ته په ماشطې تعبیر کوي ماشطه ګومنځې والا ته وایي وی دی به د فرعون د کور زنانو له او د محل د ښځو له ګومنځه والا خو زما خپل سوچ دا دی زما سوچ دی چې دا یوازې ګومنځ وال څه ګران کار نه دی دا هره ښځه ځان له په خپله والی شي. ګومان کوم چې دا د ډول سینګار ښځه وه لکه اوس چې سینګ دوکانونه کولو شوي دي بیوټي پارلر دغسې نوم یې دی که نه لکه او دا ښځې چې ودیږي او یا چې ته ودونو لځي نو هغه فرمونو ته لاړ شي هغې کې مخصوصې ښځې وي هغې د ښځو ډول سینګار کوي رنګونه ولا برابروي ویښته ولا برابروي جامې ولا برابروي او سر ولا ګومنځئ خو دې ټولو کې ګومنځې له دخل دی نو ځکه پکې زمونږ کتابونو کې ګومنځه والا لیکي که دی وی چې سرخي سپیدي ولا کوي او لپسټک یې ولا کوي نو ممکن ده چې صحابه به وي چې دا لپسټک پکې لا څه ته وایي او دا سرخی سپیدی پکې لا څه ته وایي نو ګومنځ داسې شی دی چې په هره زمانه کې استعمالیږي د دې وجې نه زمونږ کتابونه ماشطه لیکي ګومنځې والا نو یو ځل یې د فرعون لور و هغې له ګومنځ والا ډول سینګار یې ولا کو دا ګومنځ تې په ځمکه پرېوته نو قانون دا دی چې د مسلمان نه کله هم داسې ډغره وخوري د ده په خولې غیر اختیاري د الله نوم راځي چې ګومنځ پرېوته نو دې جینۍ وی الله دا سوچ یې نه دی چې د فرعون لور راته ناسته ده الله نو فرعون هغه لور ورته وایي دا اواز د چا ته وکړه دلته خو یو ځای او یو تی بل څوک خو نشته پوه شوه وی دا مې خپل رب ته اواز وکړ خپل خدای ته مې اواز وکړ ورته وی زما بابا یادی ستا رب خو زما بابا دی زمړی وي ستا بابا سټیزن دی هلکه ګورې دا کتاب کې نشته ها دا د دې سیاق او سباق نه معلومیږي اسې نه چې راپسې سبا ټیلیفونو کې چې دا ټیزن لفظ په کوم کتاب کې دی سیاق سباق حجتي مفهوم منطق او مفهوم دواړه حجتي دا قانون دی وی ستا بابا سټیزن دی او زما د بابا توهین چاته دی چغه وانه وی ما خپل رب ته رب څوک دی هغه ذات دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي فورا اطلاع فرعون ته ورسېدل بابا هغه زمونږ بیوټي پارلر جینۍ چې ده هغه ستا نه علاوه بل رب مني فرعون خو پوهېږو چې دا خو د موسی علیه السلام مسله ده خبره خو ښکاره شوې نه ده وی ښه وی فورا یې اډر وکړه سمن جاري کړه وی دا جینۍ حاضره کړې ګومنځې والا جینۍ فرعون ته میدان ته حاضره شوه وی تا بل اوس چا ته چغه وانلې ده زما د لور په مخ کې
وی ما خپل رب ته چغه والده رب دې څوک دی ډوډۍ خو زه درکوم وی رب زما الله دی ښه ډوډۍ زه درکوم تنخوا زما لاس کې راکړه ما تنخوا بنده کړه ډوډۍ به درکوم او به زه درکوم او جون دې د ما د لاسه دی محل کې د کمره ما درکړې دلته ما سره په کور کې درنه اوسېږي نو که زه در باندې دا شپه ورځ بنده کم او دا ډوډۍ اوبه بندې کم جون به دې م تبی دارو درمل هر څه درکوم رب زیم او بل څوک بلې چغې بل چاته وی اجینې ورته وي ستا رب څوک دی ستا پلار چا پیدا کړی ستا پلار له ډول چا ورکوله او په دې کبان په دریاب کې هغې له ډوډۍ څوک ورکوي او په دې اونو کې او په دې هوا کې چې دا څومره مارغان چرن پرن دي دې له روزي څوک ورکوي رښتیا وایه څوک ورکوي الله ورکوي قسم دی د الله قدرت ته چې وګوره حیران بشي دې دومره لوی اسمان ته وګوره نوې نه رنګ خراب شو نه دوباره د برش ضرورت شو چې ولا رنگ دوباره فرشتې وتون خلی چې رنگ کچه شوی دی او دا رنگ ولا دوباره تازه کې نه پکې د پیلر ضرورت شته نه پکې ټانکه شته نه پکې بیمان شته د دومره خشته ښکلې ځمکې ته وګوره او د نور ته وګوره په کم ټیم کې راخیږي هغې له ځان رسئ شواروس کې خپل ځای له واپس ځان رسئ نه پې لوډ شیډنګ راغی نه پکې هغه څه ورته ویلې کېږي ټرانسفارمر خراب شو او نه چېرته تارو سوځېده همهغه رڼا د نور هغه حرارت چې په کمه ورځ خدای پیدا کړی دی همهغسې به چلېږي اوړي کې به تو زیاتې او په ژمي کې به کمې او سپومې ته وګوره او د خدای ستورو ته وګوره دا د الله قدرتونو د الله کائنات الله د څومره لوی قدرت مالک دی دی که نه دی جواب راکې د لوی طاقت خاوند هغه جنۍ ورته وایي ستا پلار چا پیدا کړی و ستا نیکه چا پیدا کړی و تا له ډوډۍ څوک درکوي د چرن پرن له او د مارغانو له ډوډۍ څوک ورکوي بس فرعون خو پوه شو اخو پوه شو چې دا جنۍ خو دین بدل کړی دی دا خو د موسی علیه السلام دین قبول کړی دین بدل کړی بس فورا یې وی چې دا عقیده به دې پرېږدې ما ته به رب وی ما ته به خدای وی او که ما ته د رب ونه وی او ما ته د خدای ونه وی نو داسې سزا به درکړم چې په مخ د ځمکه به مې چاله نه ورکړي پته به درته ولګي نو به قول د هغه جادوګرو ته هم دا خبره کړې وه به قول د هغوی فقض ما انت قاض پښتانه وایي که نه ویزه لاس ته خلاص او توره دې تېره فقض ما انت قاض چې څه دې خوښې کوه زه مړه انما تقضي هذه الحیات الدنیا ستا زور خو د دنیا په دې ژوند کې چلیږي مړه به مې کېدون به راسره څه وکړي مرګ نه پس نور څه کولی شي هغه نورم بلوه شو بس فرعون په فایل دستخط وکړه د هغې ښځې قاضیم دی او فرعون او ججم دی او هر څه هر څه دی بس فیصله یې ولیکله وی دې ښځې له سزای موت خو په داسې طریقه به دې له سزای موت ورکو چې د ټول مخلوق دپاره یې د عبرت نمونه جوړه کړه بلا سو خوب ورته میخونه ټکوه پسولی کوي ورځې والا مقرر کړو دنیا تماشې له راغله او دې دپاره د خلکو مخکې سزا ورکوي چې دا ټول خلک وویني چې بیا د فرعون د خدای نه څوک انکار ونه کړي نو چې دی راوسته نو لاول خو یې ډر وکړي جامې ته وباسي الله اکبر د یو حیا او د عزت د ښځې دپاره جامې ویستل دا لس مرګه دي دا سل مرګه دي الله دې د مسلمان حفاظت وکړي بری مجلس ډک دنیا ناسته را ولاړه تماشې له راغلې دي دا غریب یې بربنډه کړه او بیا سملوله وی په داسې طریقه به تې سو باسئ چې په لاس او پښپو به له میخونه ټک وهئ په هغې کې به تې سوځي او سات په سات ورته وایي که ما رب منې دا سزا دې ختمیږي بس دا واپس کوم سزا او که ما رب منې نو واپس دې په ډیوټۍ لګوم او کمبخت دې دومره قمقلی د بادشاه دربار کې لګی نوکري کې یو سړی لوی افسري خو د بادشاه په دربار کې نه د هغه جدا عزت دی او یو سړی او راکوټ کلرک دی په پریزیډنسي کې بادشاهي محل کې دی یا پرایم منسټر هاوس کې دی یا گورنر هاوس کې دی د هغه څومره لوی قدر یې صاحب ګورې غږ مه کوه ګورنر ته رسي هلکه ګورې د مخکې کچ کلپ مه کوه ځکه دا خو بادشاه سره هلته ناست پاست دی د هغه قدر زیاتي نو تا ګورې واپس د په نوکرۍ بحال کوم او کمبختې د ما محل کې نوکري کې خلک د قدر کې عزت کې د ما د ښځو خدمت کې روغې که لیونی او نه نه نوکري نه ده پکار د عزت مې نه دی پکار ستا محل مې نه دی پکار
دولت نه دی پکار دا د دنیا عیش و عشرت نه دی پکار څوک پکار دی شوق سره وای بیا وای څوک پکار دی الله مینا پکار دی هغه می الله نو پیجندلې اوس می خپل رب پیجندلې امي خدای نو پیجندلې چې تا ته به سجده لګول ستا په تنخواه خوشاله وم اوس ما خپل رب پیجندلې فقز مان تقصد خوخی کوا مړه بشم خیر خلاص میخونه ټک وه غریب باندې میخونه ټک وای او وینې ته بیګ ایمان نه پریږدي ایمان چې کله لته کوشو دا د وتو نه دی نن زمونږ نه ایمان روان دی خفه کېږي ما د انجیوز د لاسه دا ګنده انجیوز څوک د امریکې څوک د برطانیې څوک قادیانان څوک پرویزیان څوک یو څوک چرګوټي خلکو له ورکوي څوک ولا رکشا اخلي څوک ولا پټینې غوندې چېرته یو غوا میخه والي بس دی به د ایمان نه تېر دی واپس بیا د خدای پسې هم خبرې کوي لږ غوندې یو موټرګي خلکو له راشي دومره نشې په سر کې راشي چې بیا نه خدای پېژني نه پیغمبر پېژني نه کتاب پېژني زما ورونو چې دا څومره نعمتونه موږ تاسو سره یو چا راکړي دي چا سره چا راکړي دي او لاس کې د چا دي یو ساعت کې د ناغشتي شي دا به نه وي ډاډه کېږه ما مستی به نه کې کبر به نه کې غرور به نه کې قسم دې چې وغواړي په یو ساعت کې دې خولې نه د ډیوه جوړولی شي پالج به سبا والی خوله به دې ډیوی په خپل اختیار کې به دې نیلاړې به ته بیږي کولی شي که نه شي کولی دې لاس نه دله سمسی جوړولی شي دا قصې چې خلکو سره ستړي مشي کې اب هم در باندې رحم کوي لاس په خپل اختیار کې نی او د خپې نه به دله کونټی جوړه کړي بیا به څه کوي رښتیا وایي الله کولی شي که نه شي پټې موټرګي راشي بیا نشې کا خپې ځان پسې راکاږ سپلی ځان پسې راکاږو پنسې ځان پسې راکاږ او بیا مولا خو د مونږ د نظر اړو سره ځي نه که ټول عمر دنیا لګیا ده زوی دې لګیا دی رور دې لګیا دی ګاونډي دې لګیا دی او ګډې وډې وایي جواب نشي ورکولی ځکه سپېړه درکوي مولا غریب که معمولي غوندې په مانځه کې چې یو حرف پتې خطا شو استاد جي کوم خوا تللی وې او لس ټیلفونه بیا مولیانو پسې وکړي زما استاد خدا ټکې ویل او پیږې به نه مولا سره به نښلې پیږې به نه په دین او مولا سره به نښلې مولوي صاحب پېښ او دین یې پېښ دا ولې دا کبر پټې موټرګي رکوټې بنګلګې مونږ خدای زمونږ نه ير کړی دی د دنیا مال ډېر ښه دی خو چې خدای در نه ير نه کړي کومې دنیا چې د نه خدای ير کړه دا دنیا تبعی ده هغه جنې ورته وایي مې خدای نو پېژندلی اوس مې الله پېژندلی دی ستا دربار ته ورسته سلام میخونه په ټکوئ فرعون وی ودرېږه اوس په دې معلومه کم چې د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی د دې جنې یو ماشوم بچی و تېرودونکې د مور اډر یې وکړه ماشوم هله راولی ماشوم یې راوست چې راوسته وی دا وله په دې سینه د پاسه سمله وی او په دې سینې ولا حلال کې الله ماشوم یې وله په سینه سمله د ظلم هم څه انتهایي نه او د هغه مور هغه سینې وله په دا خوله کې ورکړه زه وایم چې په دې مور به څه تېرېده بچې لګیا دی په دې وخت کې د مور پیر وي بچې وایي ماله مور مینه راکوي بچې وایي ماله مور شوده راکوي بچې وایي ما مور بچې خو چې مور غېږ ته واچوي نو چې بچې جاړي هم دې قلار شي د مور هغه بین چې پې ولګي بوی د خدای شان دی چې د مور بوی پې ولګي نو دا بچې خوشحاله شي بچې وایي ما مور خوشحاله ده او زما سینې ته اچولې او ماله پی راکوي او بچی ته څه پته لګي چې زما مور په کوم جنجال کې گرفتار د مرګ په دام کې نښتې ده او دې وخت کې مور به څه وایي الله چې زما دا بچی ما نه دغسې پاتې دی او زه د دې بچي نه لاړم او پته نه لګي بچي وجني او که نه وجني د مور په اړه به څه تېرېږي او یقین وکړه چې چاړې واغېسته هغه بچی د مور په سینه د پاسه ولا حلال کړه کتاب کې نشته خو زه درته دا ټکې وایم دا رستنې ټکې زه وایم چې د دې بچي دا وینې به د دې مور په خوله په دې سپېمو کې تلي هلکه تللی به یې که به نه تلي ورننوت بچې ملال شو ښځه هغې جنین هم سوته دنیا ته ښکاره شوه چې فرعون د خدای نه به انکار نه کوي کو دغه سزا ده چې دې کله کور ته لاړ برید تاوی بی بی آسیه ښځه ده څنګه مې کړه
چې زما د خدای نه څوک انکار کوي دا چل به ورسره کوم. بی بی آسیه هم پټه مسلمانه وه. هغه بیبي وه چې حضرت موسی علیه السلام یې ماشوم لوی کړی دی. بی بی آسیه خو مسلمان خو په مسلمان خفه کېږي. هغې غریبې خو غږ نه شو کولی. هغه زړه خو د هغې نه زیاتو دړ دی. مونږ لیدلې نه ده د مونږ زړه به سره دړدېږي. د هغې خو د کور جینۍ وه. بی بی آسیه فرعون ته غصه شوه، ویل ظلم دی که ظالمه، او د ظلم د پاسه ظلم دی وکړه. د ماشوم بچي څه ګناه کړې وه چې د هغې په سینه دی حلال کړه، دومره دی ودړدوله. الله، دومره ظلم دی وکړه، دومره درد یې پې تېر کړه. الله به دنه تپوس کوي. خو چې د الله ټکې فرعون واورېد، وی څه دې وویل؟ تم زما نه بغیر بل خدای منې؟ وی زم بل خدای منم، ته خدای نه. چې دا خبره وکړه فرعون اګ بګوله شو. او دا آسیه خوښه وه، خوبصورت هم وه، په مینه یې دې سره نکاح کړې وه. دا څه وشو؟ یا ښځې لیونی شوې، نه لیونی ته. زه روغ یم، زه هغه ذات منم چې د کائناتو خالق او مالک دی. او ظالمه ته هغه ځان سره ځان چې هغه ذات په ځای ځان ودرې. ته لیونی که زه لیونی یم. بس فورا یې میټینګ راوغوښتې، مجلس شورا کابینې میټینګ راوغوښتې. زما په کور کې هغه آسیې باندې خو هم د موسی جادو شوی، خو بل خدای مني، ما نه مني. دې سره څوک چا وی صاحب صبر وکړه، نصیحت به ورته وکړو، ټیک به شي. چا وی صاحب سزا به ورکړو، ټیک به شي. چا وی صاحب جیل کې واچوه، ټیک به شي. چا وی صاحب ړه به صبرې، که نن دې ته صبر وکړو، سبا بل ته راوچتېږي، بل راوچتېږي، بل راوچتېږي. دې له د هغې نه سخته سزا ورکړه. که دا خپله خدایي دې پکاري، دا سټیج دې پکاري، دا بادشاهي، نو دا سزا ورکړه، انقلاب درته جوړېږي. فعل یې را مخکې که د هغې ویې لیکل چې د دې لم سزای موت. او آسیې له به داسې سزا ورکو چې د هغې نه خطرناکه وي. په جمدوني به تې سرمن وباسو. په څه باندې لکه په جمدوني. څاروي خو چې مړ شي سرمن ته وباسي، دې نه په جمدوني به سرمن وباسو. دې نشان عبرت ګرځو. اډر یې وکړو، وی دا په پلان کې روز راولې او دنیا خلک تماشې له راله چې نن به فرعون خپلې ښځې له سزا ورکوي، دنیا میدان ته راووتل. او د ده دا محل د دریاب په غاړه. او داسې اډر یې وویسته، وی دا به د کمسو نه نیسي او خپل مخې به یې راکاږي دربار ته. هغه بی بی آسیه چې د هغې دا ویښته څه کوي، جامه هم چا نه ولیدې. ولې؟ ما درته وختي وي چې د فرعون ښځه، او د فرعون به خلکو څونه قدر کو، د دې ښځې به یې څونه قدر کو. په لاره به تله پولیس فوج مخکې وروسته به ته چا به نظر نه اوچته و، خپل خدای ښځې ته وګورو. داسې د عزت ژوند او داسې د منیټرۍ ژوند، او ونیسئ د سر د ویښتو نه خپل مخې راکاږي. اډر و د فرعون، غریب یې د ویښتو نه ونیوه او راکاږي او محل ته یې راوسته. فرعون اډر وکړو داسې وکړې چې د دې نه سو باسو، نو لاول دې محل ته ولا مخ مخامخ کې، او دې باغونو ته د محل خوا کې باغونو دې ته ولا مخ مخامخ کې، او د دې چې څومره غلامان دي او مریان دي هم ورته مخامخ ودروي، او چې څومره د دې کالي دي، زیورات سره او سپین کاڼي او جامې، دا ټول ورته مخامخ کې دی چې د امریکې دا هر څه ورته ښکاري چې ارمان کې خو لاړه شي. بلډینګ ته یې ورته مخ مخامخ کړ، باغونو ته یې وله مخ مخامخ کړ، غلامان نوکران یې ورته په قطار ودرول، جامې یې ورته کېښودې، کالیګان یې ورته کېښودل، سره او سپین تاجونه یې ورته مخامخ کېښودل. ای آسیې لیونی که روغېدار څه دنه پاتې دي. دې محل ته وګوره، پاګلې سا دنه وباسم، ټوکیاګانې درته پرتې دي، چړې درته پرتې دي، ای ورته مخامخ کېښودل. دا قصابان جلاتیان مې روستي دي. مرګ به راشي او دار دنه پاتې شو، دې ویندو ته وګوره، دې غلامانو ته په یو اډر به دنه مخکې رستو کېدل. د دنیا څومره زینت دي، رښتیا وایي د یو وزیر څونه قدر وي. په لاره ځي دا پولیس والا غریبانان ته مخکې رستو وي، ګورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب چې بیا را رواني. اوهو دا غریبانان سهار نه ماښامه پورې په دا نورونو باندې ورته ولاړ. څومره پروټوکول، دا څه دنه پاتې، دا محل وګوره، دا باغونه وګوره، دا وینځ غلامان وګوره، دا تاجونه او سره او سپین وګوره، دا د ریخمو جامې وګوره، دا دنه پاتې دي، دا بلډینګ او محل. څه وایي الله؟ هغه دغه وخت کې الله ته درخواست کوي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قرآن نقل کی، قرآن
رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، اللہ ستا پا مینہ کی خدا محل مانا پاتے کی گی، و اللہ مال با جنت کے محل راکے، و اللہ گورستان لرے نا چتا سر نزدے محلی گورے. طالبان پی پیگی عندك لفظ پکرا، او دا عندك دا خپل دینا لگ مخکشے ویم دا گیر عمل کو مطابقہ. اللہ ستا پا مینہ دا محل پاتے دے، نو جس ستا پا مینہ کی قربانے گم تکی کے گم او دا محل پاتے کے گی، نو مالا بجنت کے محل لاکے خوا اللہ عندك ستا پا خوا کے براکے کہ اروختا تا گورو. تانا خلر نشم کرے رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. خدای دا فرعون و دا غد عمل نمی اساتے مرگ قبول دے. فریاد نکم اللہ تا دی وقت نوی چی خدای مرگ رانا آسان کے، خدای درد آسان کے دا نوئی، خدای مرگ نمی بچ کے دا نوئی، خدای دا تکلیف را باندے آسان کے دا نوئی. ونجنی من فرعون وعمله، اللہ دا فرعون و دا غدا دی شرکی عمل نمی اساتے، مرگ خد خوچے دا دین نمی اساتے. ونجنی من القوم الظالمین، دین نجات را دین میں خلاصا کے بس مرگ خد خوچے دین اخلاصا چم سے بچاڑی باندے تی سرمنو ویسر غریب شہید اشوا دا چاپا محبت کے وایا شوق سر وایا اس دا خمین اشوا اس دا مین نتیجہ سشوا اللہ بس نتیجہ دا مینی ورکے نتیجہ سشوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج لاتا لے واپس را گئے. حضور پاک وہی پلارا تیرے دم پا یو وادی تیر شم دا سے خوشبو میں اولی دلا چی دا سے میں پا جن کی چیتا نولی دلا. حالانکہ جنتونو تم تلے بیت المقدس تم تلے دا سے خوشبو میں اولی دلا چی جن کی میں دا سے خوشبو نولی دلے. ناشنا خوشبو وا جبریل نے میں تپوسو کو حضرت جبریل دا خوشبو دا صدا دی وادی کے کم بوٹی دی دے کہ کم خوشبوئی دا چی دا ما باندی دا سے معطرہ لگے دلا. وی دا اللہ رسول دی وادی کی بوٹی دا خوشبو نشتا، کارخانہ دا خوشبو نشتا، گولان پکی نشتا، چامبیل پکی نشتا، دا خوشبو رسدا دے کہ دا فرعون گمنز والا وین دا خخد دا غی دا قبر خوشبو دا. حضور پاک و تپستے دا دا منی نتیجہ شو. او بی بی آسیہ قول محقق دا سے دے راجح وین کان فیہ اختلاف راجح قول دا دے کہ دا با جنت کے دا محمد مصطفیٰ پا نکاح کے بے. حضور پاک فرمائی دا بخاری حدیث تے پا ترمیزی کشتا مسلم کشتا کہ پٹول خودو کے بہترین یو سو خدی دی یو پا کہ آسیتو امرأتو فرعون، آسیہ دا فرعون خد بہترین خدو. جنت کے بعد محمد مصطفیٰ سر دا حضور پاک محل او دا فرعون محل وہاں فرق لری کہ نہ لری. فرعون محل پاتے شو اگا دعا قبول شو عندك بیتا فی الجنہ اللہ استاقوا کی پورٹ پور وانم. دا حضور پاک محل دا با دا طولو پیغمبرانو دا محلاتو نوچت محلی اغل تخدے ورسول فرعون والا خو کا حضور پاک والا خو آئے جواب را کوا ٹول صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا لگو ردو ڈول ڈال خو کا آگا دا جنت خوشحالے خوے محبت کی دا اللہ گرفتار شو قربان شو حکم مقام تو رسید. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ اوزلی او بلسرا خوشتبی کولی. بی بی فاطمہ بی بی عائشہ توئی بی عائشہ ویتڑی را بختہ و رخض واقعی عائشہ صدیقہ بختہ و رخض وی زما دا پلار تاثر دیر بینو دا بابا میں دیر خوخا او ستا پا حق کی صورت نور کی یوسوس آیتون دیر آیتون نازل شد. اللہ دی صفت کرے الطیبات للطیبین طول امہات المومنین مراد دیگو پا حق نازل دا عائشہ پا حق ستا صفتے کرے اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرت ورزق کریم. اللہ دی صفت کرے دا پاک دا کہ دنیا کے ساخ وادی خوشی ما بخلی دا اللہ رزق کریم بہترین روزی دا والا نو زما اللہ ستا صفت کر دیا عائشہ او زما دا پلار ساستا پغے کی ہوتے دا
او اخر وخت کې د حضور پاک او ستا لاړې خدای یو ځای کړي. عائشہ بی بی فرمایي چې نبی علیہ السلام زما سینې ته ډډه واله، زما ورور راغی عبدالرحمن لاس کې مسواک و. نبی علیہ السلام داسې په غور ورته وکتل. ما ورته ویل د الله رسوله مسواک ته مړه کېږي؟ سر مبارک یې وړقه، ما راواغېسته لږ کلک و. مې الینه لکه الله رسوله درته لږ غوندې نرم کم، سر یې وړقه. نو ما په خپلو غاښونو کې نرم که، زور مې ونه ورک، حضور پاک له مې ورک. داسې مسواک یې ومږه چې په جون کې دومره خشته مسواک ته نه ومږلی چې څنګه یې ومږه ما له یې راکړه. او دې کې خو د حضور پاک لاړې دي، زر مې خپله خوله کې ومږه زر زر. او دغې سره د دواړو جهانو سردار خیرت ته پرواز روان کړ. عایشه وایي زه ډېره بختوره یم، وایي اخر وخت کې زما د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې خدای یو ځای کړي. زما لاړې د هغه وجود ته لاړې او د هغې مبارکې لاړې زما وجود ته نه. نو بی بی فاطمه ورته ته ډېره بختوره او ستا په کور کې حضور پاک دفن هم دی، او تا متعلق یې ویلي چې عایشه به زما د جنت ښځه مناقب دې ډېر زیات دي. حضور پاک فرمایي ویده چې کومې بیبي سره په بستر کې پروت یم نو جبریل وحی نه راوړي، مګر عایشې سره که زه په بستر کې پروت یم جبریل راځي وحی راوړي. او پلار دې څوک دی؟ صدیق. عایشه صدیقه ورته خو فاطمه ورته وایي وایي ته خو د ډېرو صفتونو خاوند دی. وګورئ عایشې زم څوک یم؟ ښه زم د حضرت حسن او حسین مور یم، د جنت د ځوانانو سرداران، او زم د حضور پاک د غوښې ټوکړی یم. او زما متعلق یم دا ویلي دي چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره به. لکه مطلب د هغې دا و چې ته خو بیبي زه خو وینه یم، زه خو ټوکړی یم. او یقینا هم داسې ده. بیبي عایشه ورته څه وایي؟ وایي فاطمې دا خو دې ډېرې وړې خبرې وکړې. وایي قسم دی چې ستا ډېر صفتونه دي چې ته به کله رالې نو ما ته پته و حضور پاک به درته د خپل ځای نه پاڅېده او په دې تندي به یې ښکل کړې او ځان سره به یې کېنول، او چې تا کره به کله درغې نو ته به ورته پاڅېدې، ځان ته به یې رانږدې کړې. او په ټولو لوڼو کې تا سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره زیاته. خو فاطمې ته به هم جنت ته ځې، زه به هم ځم، ته به هم ځې، زه به هم ځم. خو چې ته جنت ته لاړه شې دا قانون جنت کې به ښځه چا سره پلار سره به که خاوند سره به خاوند سره. ته چې جنت ته لاړه شې نو تا به په جنت کې د حضرت علي صاحب ګوته نیولي، هغه سره به چکرې لګې او سیل به کې، او ما به په جنت کې د محمد مصطفی ګوته نیولي، هغه سره به ګرځو. بی بی آسیه له خدای دغه مقام ورکړ. دا د مینې نتیجه. نو الله سره مینه کو که به نه کو؟ وایه دا څومره نعمتونه دي چا راکړي دي؟ قرآن کې الله وایي وما بكم من نعمة فمن الله. چې دا څه نعمتونه تاسو وینئ دا د الله له طرف نه دي. وغواړي باران بند کړي اونې بوټې وچ شي، وغواړي باران وکړي اونې بوټې شنه شي، دومره یې ډېر کړي چې سیلابونه راولي، هر څه یوسي. ور هر څه خدای سره چې وغواړي بچي دله درکړي. مالدار سړی به په ډاکټرانو به ګرځي، پیسې به لګوي، بچې به نه. مالدار سړی به د دنیا په امریکې او برطانیې ته به ځي، لوڼه به کېږي، زوی به نه کېږي. غریب سړی به 15-16 ماشومان به ترې مخکې وروسته منډې وایي. چا سره دي بچي؟ وایه شوق سره جواب غواړم. چا سره دي؟ مال چا سره دی؟ داسې هم نه دی. که ته وایې نه مال خو غریب سره نشته، مالدار سره دی. دا خدای ولې مالدار له ورکوي؟ نه نه نه، دې باندې هم ځان پوهېږه. دې پېښور کې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی، زه به تاسو هم دعا کوم الله دې وله شفا ورکړي. زه ګزارش شوی یم. ما له څه موده مخکې ډوډۍ کړې، څوک یو کال نیم نه مخکې ډوډۍ وکړله. نو زما د مخه هغه یو علما هم د علاقې راغوښت، ما دپاره ډوډۍ هوټل نه راغوښتې وه، ډېره قیمتي ډوډۍ کړې. هلکه مې دومره اسراف دې کړی دی د خدای بنده. دا خو یو ځای مو شپږ اووه کسان علما دي، دوه درې کسان تاسو یې، خو دا مختصر دومره اسراف دې ولې کوو؟ هغه خاندل ماته مولانا صاحب وړه مې وایي چې دا ټول ډوډۍ در راوړو. ته وایې دا اسراف، زه نن څونه خوشحاله چې ډوډۍ کله کېښودې شوه، درې د کور نه دا ټیپن نه دا راکوټې غوندې دې کې ترکاري راوړه، کولاوې چې هغه لوښي ته ما وکتل، په هغې کې مونږ ورته مهې وایو، تاسو څه ورته وایئ؟ سپینې مهې نه
دالماش سپین داپ دی ولا راوړه هغې ځان ته په کاسه کې راواچوه پر کې بیا پلیټ کې او دومره غوندې خپله طبخي ډوډۍ ورته جوړه کړې وه هغې ولا راوړه کېښوده یاره په هغه دالماش کې مې ته راوړه یو نوړی ته خورم مولانا صاحب نه خورم مې ناستې خورم ګورم نه غوندې نه پکې مالګه وه نه پکې مساله وه نه پکې غوړي و نه مالګه نه مساله نه غوړي هغې سره غریبه ډوډۍ چوکه مې ته دا دومره نعمتونه پراته دي وی صرف ګورم ورته وي خوړی نه شم په ما پابندي ده رزق دې ته نه وایي چې تا ته مخکې پروت دی رزق دې ته وایي چې ته وخورې هلکه رزق څه ته ویلې کېږي چې ته وخورې در به کي او در باندې به بند کي بیا به څه کوې روزي رسال څوک دی وایه چې خدای دومره لوی احسانات مون سره کوي او الله بیا مو چې دا هر څه ما سره دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دار څه خزانه ګورې ما سره دي عمر ما سره دی چې دی او غواړم چې د کور نه بار قدم هم کې نه دی چې دی او غواړم د شپې به ودې سار به سر موچت نه کې چې دی او غواړم جومات کې د نه سو باسه ان من شيء الا عندنا خزائنه ډېر استغراقي او تاکیدیه جمله ده دا هر شي خزانه الله وي ما سره ده وما ننزله الا بقدر معلوم یو خاص اندازه باندې زه ورکوم دغه الله ذات چې دا دومره نعمتونه مونږ له راکړي دي او بیا د دې وروستو نعمتونو چابیانې هم ورسره دي هغه سره مینه به کو که به نه کو شوق سره وایه کو به که به نه کو او د مینې نتیجه به سي چې الله سره دې مینه وکړه نو بیا د خدای پاک په لاس کې هر څه دي ټول نعمتونه چا سره دي اب هم خدای درکوي د دغې خدای د مینې نښه څه ده دا نه ده چې د په خولې وایم الله تا سره مینه ده الله تا سره مینه ده الله تا سره مینه ده نه عملي ته واره هلکه تاسو ما ته وایئ زمونږ د سره ټولو سره مینه ده زه به یم نه عملي مینه وښایه عملي مینه سره زما دا خبرو باندې عمل وکړئ زما دا خبرې یو بل ته خورې کړئ زما د دې خبرو صفت وکړئ دا به زما سره عملي مینه او چې نه هسې د خولې مینه نو دا کار نه کېږي نو د خدای د مینې نښه څه ده بس د خدای قرآن سره تعلق پیدا کړو د خدای قرآن تلاوت وکړه چې الله خوشحاله شي بچې حافظ که چې الله خوشحاله شي په قرآن عمل وکړه چې الله خوشحاله شي د قرآن چې کومې مدرسې دي هغې سره جوړ پیدا کا هغې سره مینه وکړه چې الله خوشحاله شي د قرآن حافظانو سره مینه وکړه چې الله خوشحاله شي د قرآن چې کوم عالمان دي لمنې یو نیسه چې الله خوشحاله شي خو که ته مدرسو پسې سپکوې ته قاري صاحب ته کنځل کې ته حافظ پسې سپکوې او ته علماو پسې سپکې وې رښتیا ووایه چې دا د خدای سره دوستي ده که دشمني ده جواب راکې دشمني زه چې را چا خوښ یم زما کور به یې خوښي زما مدرسه به یې خوښي زما بچي به یې خوښي زما نوکران به یې خوښي چې ستا خدای سره مینه ده خو دغه مدرسه کې خو د خدای د دین خدمت کېږي او چې څوک یې خدمت کوي که حافظ دی که قاري دی که ملا دی هغې سره به مینه کوي او ته وایې نه دا مدرسې څه خوشي څیزونه دي نو مدرسه کې څه شی دی مدرسه کې خو د خدای قرآن دا ملا خو داسې دی دا حافظ خو داسې دی او دا قاري خو داسې دی نو ته د خلقو زړه توری د خدای چې د علماو نه او د قاریانو او حافظانو مدرسو نه یې د خلقو زړه تور کو نو د خلقو به قرآن سره داسې قرآن خو دې کې ښودلی کېږي بیا به څوک ملا ته نه نږدې کېږي چې قرآن ته زده کړي حافظ ته به نه نږدې کېږي چې قرآن ته زده کړي قاري ته به نه نږدې کېږي چې قرآن ته زده شي مدرسې ته به په سپک نظر ګوري ټول خلک به جاهلان پاتې شي نو خدای سره دې مینه وکړه که دښمني دې وکړه مینه به کوو والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان هغه دی چې الله سره ډېره زیاته مینه کوي اشد حبا طالبان ته پوهېږي اسم تبذیل لتبعیل افعالنا فاشدو سره مستحب اشد حبا لله ډېره زیاته مینه به چا سره مور نه پلار نه ښځې نه بچو نه موټر نه کارخانې نه د دنیا د ټولو هر څیز نه زیاته مینه به چا سره وایه او دویم نمبر به محمد مصطفی سره ټول وایي صلی الله علیه او د هغې مینه دا ده چې هغوی راوړلی شوي دین په خشته طریقه قبول کړو چا چې راوړی د هغې قدر هم وګورئ دویم د مینې نښه څه ده دا خپل اندامونه به مونږ په څه کې استعمالوو د الله په رضا کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وایي ما د مور د ګېډې نه ویستې پیسه هم نه وی خبره مور ګېډې نه سړی راوځي څه نه خبرې اسلام نو جعل لکم السمع غوږ مې درکړل والابصار سترګې مې درکړې څه دپاره غوږونه مې دې له درکړل چې ته پکې د موبایل هغه واګې ورکې
موټر سایکل باندې هلته کې سوري سر اړقی داسې ډرایور ته وایم دا هلک دا سر ولې اړقی او دا خبرې ولې کوي خوله مړقی دا خبرې ولې کوي څوک خوشته دی نه وي دی چا سره لینک برابر کړی اکثر اکسیډنټو کې لاندې مردار پروت دی دې کې غوږونو کې شیدونه ورکړي فخر به سوري ټسه 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 دلته یې شیدونه ورکړي دي ساوري په دا شیدونو ګانې پې وري هلکه څه پې وري ګانې پې وري ستا دا غوږونه خدای دې نه پیدا کړي ګانې سترګې خدای سره پیدا کړي دي دې دپاره دا کړي دي چې په موبایل کې ته په دې باندې بربند فلمونه وګورې دا کشر کل دا 4 لیشته او 15 لیشته ماشوم دته د موبایل څه ضرورت اخرو کې مې ولید دا چې دومره خخته موبایل وسره دومره خخته چې مې ولید نو په आवाज وکړ زه په پېښو ما جنې وته غړېدل په موبایل کې دلته بچی راشه دلته دا څه دي پېښو مې موبایل نه کنه ویو مې دا کم دیو اداره له پلار راوړل دي مې ته ډایرکټر چې په دې لاندې عملي سره خبرې کې که سیکریټري که وزیري که گورنر تا ته د موبایل څه ضرورت پلار بابا راوړل ماشومان هم ټول تباہ و برباد کړ ماشومان غرق شو دا کشر کل ور ذهن کې واچه به به دې دي معافي کم چې بربندو فلمونو موبایلونو ته ګوري دې مو جسمی تور تباہ کړ ته دې خبره پوهیږي دا مشرانو ته وایم دې مو جسمی تور څه تباہ د قوت با ختم نور به متوضاحت وکړه د چې کله بلوغ ته رسیږي د ختم تباہ شو نور تفصیلات ته نه جسمانی تور د مفلوج کې کم بخته څه دی وسره وکړل روحانی تور د مفلوج کې کم بخته څه دی وسره وکړل دا بچی سره ستامینه ده لو پر دته جوړ کلو پر یو مرګري بچی تا دغه لګولې دا سو ته وی دا ټلیفون ته لګي دا نت انټرنیټ ډي سیل الکه دا دی وته سو لګول وی دا ساينس مضمون وای ساينس دان به جوړ شي مې غشته ساينس دان کما مون اسمان ته وخېجو ته خو مون جیل کې چولې انډیا خپل ساينس دان نه صدر جوړ کوم په جیل ورځل چې تلا مال بل جوړې ما وی ساينس دان به یا جوړيږي یا به نه جوړيږي خو سخوندر به جوړ کې ټول ورځ به بربند فلمونه ګوري بچې دې کم خورسه او دی وته په دې موبایلو کې دا هغه چولې پیکیج چولې په 4 روپے 2 غنټه او 15 غنټه په 10 روپے په 12 روپے یو شوارو خبرې کوا ټول الکانو جنکه یو بل سره انختی دي او ټول عشقي رابطې شروع دي الکه خبر رښتیا کوم که دروغ کوم وای ټول الکان جنکو سره جنکه الکانو سره په ګنټو خبرې لګیای کوي الک بال تناستی مقبره کې قبر ته ډډه والی فلاره چې سړی رواني وې دې جوړ د پیر صاحب نو دی پاغشته وګور کنه په سره ساده راچولې مېز کې بل چا سره کنیکشن برابر کړ جنې په کور کې دنه په مصلا ناستې په مصلا په سره ساده راچولې مورته وته ګوري وې دا مراقبه ده من کې بل چا سره مراقبه زما د قسم د خدای په ذاتي جمعات کې راته قسم خورم چې ډېر د حیا کورانه د موبایل د لاسه به عزت شي د سکوي په کوم طرف دی په دې موبایل د علماء تقریرونه وره خفیدت واله په دې ترجمه وره په دې درسونه وره په دې ناتونه وره په دې د قران تلاوت وره ذاتي می استعمال او دا چې کوم تاسو والد دا کشر کل دي ته وګوره د دوی د کمپیوټر لیک چک کې دا فولډر ولا وګوره چې د سکته لیدي کمپیوټر طریقې نو نه بچی راوړل غوندې نن تاسو سکته لیدي کمپیوټر کې یو شی نه غیبيږي ابه دا نجرند کړي وې کولاو کله اشه شی په لګی چې جرند کې لکه کوډ وې کولاو کله غوندې یو ورځ خدا چلو کایس پرواز مونږ نشته والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله وی د مور د ګډ نه مې راوسته اسنه نه خبر نو که کانه بیا به څه کړو کلاندې بیا به څه کړو یا لکم السمع غوونه درکل ول ابصار سترګې درکلې څه د پاره دی لنه چې ته په موبایل بربندو ګوره لعلکم تشکرون اذا الله د نعمت قدر پیدا کړي د خدای شکریا پیدا کړي د سترګو شکریا دار چې د خدای قرآن ته وګوره ترجمه ته وګوره عالم مخته وګورم د مور مخته وګورم دا شکریا ده او دا غوږ شکریا څه ده چې د دین واورم قرآن واورم د مور پلار ښکلې خبرې پې واورم د دعوت الله خبرې پې واورم ذکر پې واورم د ژبې شکریا څه ده چې د خدای قرآن پې تلاوت کړي
د ژبې شکریه څه ده؟ نیکې خبرې پې وکړې، دعوت والا خبرې پې وکړې، ذکر پې وکړې، قرآن مسلمانانو ته پې د فایدې خبرې ورکړې، د شکریه ده. کو به داسې که به نه کوو نو الله سره مینه به ساتو. د مینې دغه نتیجه مې درته وښوله او د مینې اسباب مې راته وښوله. دا تاسو لوی اجتماع او دا د محترم رور قاري صاحب جهانګیر صاحب برکت دی او تاسو دې کې د سره لږ نورم کومک وکړئ. ښه کومک څه دی؟ خپل بچي دله نور ډېر ولېږئ، دې مصروف کې ښې مصروف کې زمونږ بچو ته قرآن وښایه، شابه ترجمه ورته وښایه، علماو ته کښېنئ لږ غوندې ماښام ماسخوتن د دنیا دا فضولیات پرېږدئ. علما په زور مجبور کې که کوم عالم درس نه کوي، مولانا صاحب کښېنه مونږ ته لږه ترجمه شروع کړه. تاسو شوق نشته، د هغه هم شوق نشته، په زور مجبور کې مولانا صاحب خدای ته وګوره مدرسې نه رسانه د غشترې مونږ ته یو دوه ټکي ترجمه ماسخوتن کوه چې د خدای قرآن سره مربت پیدا شي. په زور کښېنوئ علما، کوم ځای درسونه د هغې ته کښېنئ، کوم جومات کې د قرآن درس نشته درس پکې شروع کړئ. علماو ته هم زما دا درخواست دی، کوم جومات کې د قرآن درس نشته درس شروع کړئ او تاسو مینې سره ورسره کښېنئ، د ژوند او د مقصد پته لګي چې زمونږ الله خوشحاله شي. هلکه الله به خوشحاله ساتو که به نه خوشحاله ساتو؟ الله خوشحاله، زمونږ بچي به خوشحاله وي، زمونږ رزق کې به برکت وي، زمونږ مال کې به برکت وي، زمونږ ښځو کې به برکت وي، ژوند به هم د اتفاق وي. که مونږ الله خفه کړو مال دولت به ډېر وي خو ژوند به د پریشانه وي. نو ټول جوماتونه په درسونو آباد کې، په قرآن آباد کې، په ناظره آباد کې، او بچي د کرکټو مرکټو پسې مه ګرځوئ. او علماو کې به خامې وي، ولې بني علما ردي معاشرې افراد خامخا به پکې غلطۍ وي، خامې وي، خو مثبت سوچ کوئ، خامو ته مه ګورئ، هغه د نیکۍ سوچ ته یې ګورئ. علماو لمنې ونیسئ، شاته ورپسې ودرېږئ. علما خپل مشران وګڼئ، حافظان خپل مشران وګڼئ، قاریان خپل مشران وګڼئ، دین ته زده کړئ، کښېنوئ په زور یې کښېنوئ. مولانا صاحب زموږ بچو ته قرآن شروع کړه. نو الله یې دا ستاسو دا درس ته قاري صاحب محترم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او محترم قاري صاحب د الله تعالی په عمر کې برکت پیدا کړي، د هغه د والدینو له الله خیر او برکت ورکړي او کوم ماشومان چې هغې فارغ شوي د قرآن شریف د ختمونو نه نو رب العالمین دی هغه ماشومان نیک عمله صالحه دینداره لوي کړي. او تاسو چې څومره دوستان په کم شوق راغلي الله یې د دې اجرونه تاسو له په دواړه جهانه درکړي او زمونږ په ژبه دی خدای پاک ذکر او قرآن جاري کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو ځل درود شریف په جمع ووایه. زمونږ د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنټر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.